سلامونه نیکې لی احترامات. موږ تاسې مخکې ویډیو کې د انټرنیټ په باره کې خبرې کړې وې چې انټرنیټ څه شی ده. اوس راځو د نوري فایبر د کیبل په باره کې معلومات سره انتقالوو. راځو دې ته یو شی ده په نامه د ISP، یو اصطلاح ده، یو نوم ده. څه معنا؟ انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکی شرکت. بل ده په نامه د کلاینټ یا کسټمر. مشتری. دا کلاینټ څوک کېدلی شي؟ دا کلاینټ زه کېدلی شم، ته کېدلی شي، یو شرکت کېدلی شي. که چېرته دا ISP غواړي چې خپل انټرنیټ خرڅ کړي او کلاینټ غواړي چې انټرنیټ واخلي، دوی مجبور دي چې خپل منځ کې یو قرارداد یا هوکړلیک امضا کړي. دا قرارداد کې به ټولې مادې ذکر شوي چې د انټرنیټ ډول به څه رقم وي، له کوم تاریخه به شروع وي، تر کوم تاریخه به وي، قیمت به څومره وي، کیفیت به څومره، دا ټولې خبرې کوي. کله چې دا امضا مخکې له دې چې دا امضا شي، ISP له ده نه پوښتنه کوي چې ته کومه نوع د انټرنیټ غواړې. نوې څه رقم دی؟ مثلا اول دا ورته وایو موږ تاسې DSL ډیجیټل سبسکرایبر لاین. صحیح ده. دویم کې موږ تاسې مثلا لرو چې پوینټ ټو پوینټ، پی ټو پی، پوینټ ټو پوینټ. دریم کې موږ تاسې مثلا چې لرو موبایل براډبینډ. موبایل براډبینډ دا چې کېدلی شي 2G 3G یا 4G او همدارنګه 5G. څلورم موږ تاسې چې مثلا لرو سټلایټ. پنځم موږ تاسې چې درلو وای فای. شپږم چې لرو OFC اپټیکل یعنی د نوري فایبر کیبل. چون دا اوس په دنیا کې ډیر زیات استعمالیږي او انټرنیټ تقریبا په دنیا کې 99% له دې طریقې نه کار اخلي. موږ په همدې خبرې کوو. اول به راسو دغه ماډلونو د انټرنیټ ته چې دا د په ژوندي مثال کې څه معنی. مثلا زه غواړم چې خپل یو موټر ته هغه واچوم، تیل واچوم. صحیح ده. دا تیل داسې هم کېدلی شي چې د یو پټرول پمپ د پایپ له نوزل نه راسي دلته واچول شي، یا که چېرته دا نه وي زه مثلا داسې کولی شم چې هغه د کوارټري پیمانه چې ورته وایي دغه نه په لاس اخیستی شم دې کې اچولی شم. او که دا هم نه وي مثلا زه کولی شم د یو پیپسي بوتل کې یا پلاستیکي بوتل کې هم کولی شم دغه تیل دلته راوړم او پکې واچوم. که په دې طریقه وي، که په دې طریقه وي، که په دې طریقه وي، زما هدف چې دی موټر ته تیل اچول. هوبهو همدغه مثال راځي په دغو کې یوه طریقه ته انتخابوي او تا ته چې کېږي انټرنیټ له دغه طرف نه رارسېږي او تا ته درځي. نو دا یو مثال شو. اوس راځو دې ته چې د فایبر ته توجه له کله زیاته شوه او له کوم چې راپیل شو، چېرته یو، په کوم وضعیت کې یو او را روان وختونو کې نور کومې لارې ته رسېدلی شي. په د ټکنالوژي په صنعت کې انقلاب هغه وخت د مشاهدې وړ شو چې په 1966 کال کې یو کس په نامه د چارلیس کاو ده نظر ورکړ چې موږ تاسې کولی شو د ډیټا د ټرانزیکشن یا د انټرنیټ یا د معلوماتو د انتقال لپاره موږ تاسې له فایبري شیشې نه ګټه اخیستلی شو. 4 کاله یې ده په دې نظریې باندې، او دا چارلیس کاو هغه کس دی چې په 2009 کال کې د نوبل جایزه هم واخیستله.
څلور کاله د په نظریې باندې کار وسو، بالاخره یو شرکت د په نامه دی کارنینګ ګلاس ورکس. دې شرکت څه وکړه، د دې چارلیس کاو نظریه راواخیستله، 4 کاله په دې باندې کار وکړ او 4 کال نه وروسته یې په 1970 میلادي کال کې د اولین د نوري فایبر کیبل د جوړ کړ. خو 7 کاله د نور هم معطل و یا منتظر و، تر څو 7 کاله نه وروسته په 1970 کال کې د امریکې په 3 سیمو کې په شیکاګو کې، کالیفورنیا کې او په لانګ بیچ کې، په دې 3 سیمو کې د څوک عملاً نوري فایبر کیبل کله چې دا وغځېده نو د خلکو توجه ور واوښته. اوس چې موږ تاسې په 2025 کال کې قرار لرو، د دغه د اوسني معلوماتو ټایم په ټوله نړۍ کې 4 میلیارده کیلومتر د څه شي د او اف سی کیبل غځېدلی ده. دا بیخي ډېره ستره شبکه ده. دې 4.5 میلیارده کیلومتر کې 1.8 یعنې موږ تاسې ویلی شو چې approximately near to 1.5 یعنې نږدې 1.5 میلیارد کیلومتر ته میلیارد کیلومتر. دا یوازې د دنیا په کوم ځای کې غځېدلی ده؟ په اوبو کې. مثلا دا وچه دي، فرض که دا وچه ده، دا ملکونه دي، هېوادونه دي، څراغه دي، دا اوبه دي، که نه؟ دا مثلا وچه ده، دا وچه ده. په دې اوبو کې دا چې دا نقطه راغلې دې سره وصل ده، دا نقطه راغلې ده دې سره وصل ده، په اوبو کې دا نقطه راغلې دې سره وصل ده، دا نقطه راغلې دې سره وصل ده. سب مرین کیبل ورته وایي. نو 1.5 میلیارد کیلومتر صرف په بحرونو کې دا کیبل پروت ده. په سب مرین کیبل کې ورته وایي اس ډي ام، یو هغه د یو نوع د کیبل د اس ډي ام. دا ډېر غټ کیبل. مثلا د دغه د کیبلونو د یو نوع په توګه له آیرلینډ یې څه کړي دي؟ آیرلینډ یو اروپایي هېواد ده، دا یې له چا سره وصل کړی ده؟ یو کې سره، یعنې انګلستان سره په دغه یو کیبل باندې وصل کړی ده. د دې کیبل اهمیت ځکه زیات ده، استعمال یې ځکه زیات ده، توجه ځکه ورته زیاته ده چې د دې لیټنسي ډېره زیاته کمه ده، بیخي ډېره کمه ده. نسبت چې سټلایټ ته وګورئ 800 شاوخوا د پوینټ ټو پوینټ وګورئ 120 تر 200 پورې ده، همدا رقم. نو اوس راځو یو خبر ته. مثلا زه دلته دا ویډیو چې اوس جوړوم او دا زه غواړم فیسبوک کې یا یوټیوب کې چې زه اپلوډ کړم، نو زه څه کوم؟ اول دغه د موبایل بټن چې وایم چې کله دا اپلوډ کېږي، دا زه د موبایل براډبینډ انټرنیټ له طریقه چې مثلا 3G یا 4G استعمالوم، د دې له طریقه څه کېږي؟ دا زه د موبایل د کمپنۍ چې یا M10 یا اتصالات یا افغان بیسیمار څوک چې وي، دا ده سره د دغه دستګاه له هغه نه چې دې ته موږ تاسې BTS وایو، یعنې BTS ټاور، بیس ټرانسیور سټیشن. دغه ته چې کله موږ تاسو سیګنل ورسره پیدا کړه، موږ ته سیګنل خو ورسره لرو ته رفت و آمد، چې ټرانسیور ورته وایي که نه، چې لیږل رالېږل دواړه دو طرفه ده، فل ډوپلیکس ده. نو کله موږ تاسو دې ته اپلوډ کوو، دا څه کوي چې کله دې ته ورسېږي، دا داسې راځي د نوري فایبر کیبل په ذریعه باندې، مثلا د M10 دفتر ده، دې ته راځي د نوري فایبر د ځمکې لاندې، دا څه کوي؟ بېرته له هماغه هغه سره چې وصل ده، له نورو ملکونو سره یا بنادرو سره وصل ده، ته په UK کې ناست یې، مثلا کاناډا کې ناست یې، یا په CA کې ناست یې، یا په UK کې ناست یې او دا ویډیو ګوري، نو هغلته څه کوي؟ دا چې کله نوري فایبر باندې بېرته ځي همداسې BTS ته همداسې لاره له دغه جنه بېرته په دې طرف باندې مقایسه که دغسې کېږي. دا چې کله BTS ته راسي، BTS څه کوي؟ بېرته یې بیا داسې د براډبینډ په طریقه باندې چا ته ځي؟ تا موبایل ته ځي، یا مثلا لیپټاپ سره وصل یې، یا مثلا له آیپډ سره وصل یې، داسې درته ښکاري. نو څه کوي؟ دا چې کله زه غواړم تاسو سره ویډیو کال وکړم، په ظرف کې یعنې 1 ثانیه په 100 برخو باندې تقسیم کړه، دا ټرانزیکشن له دا جنه داسې راځي، داسې انتقالېږي، داسې تر تا پورې په څومره وخت کې؟ فکر وکړه په زرهاوو کیلومتره لار نوري فایبر یې په دومره لنډ وخت کې درته وایي، هم تصویر، هم غږ او هم نور موارد، فایلونه وي،